سلامونه دوستانو ستړي مې سلا دي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ. دوستانو راځو نن بل یو پلی لیست باندې شروع کوو. چونکې په موټر کې ناست یم، په ساحه کې یم، نو تاسو ته به یو بل پلی لیست وړاندې کوو. کوشش کوم چې یو بل د سړک په اړه درته جوړ کړم، خو دا فعلا د ډي بي اس ټي په اړه باندې ده. ډي بي اس ټي په اړه باندې معلومات درکوم چې ډي بي اس ټي څه ده، څنګه کار کوي، کوم ټسټونه ورکې اخیستل کېږي، عملاً به ټسټونه هم تاسو ته موږ واضح کوو. نو راځو په ډي بي اس ټي باندې. ډي بي اس ټي فعلا په دې وختونو کې په افغانستان کې ډېر مروجه شوې ده. چې کوم ډي بي اس ټي ډبل بیچومین سرفیس ټریټمنټ په نامه باندې ده. یعنې مطلب ترې دا ده چې یو ور پریم کوټ کېږي، بیا ور باندې پریم کوټ د پاسه ټیکوټ کېږي، متصل ور باندې 19 ملي کرش اچول کېږي، دې ته کمپکشن ورکول کېږي. پس له کمپکشن کوشش باید دا وشي په یخ موسم کې ډي بي اس ټي ترسره نه شي، په ګرم موسم کې وي، تر څو کمپکشن پوره کړي او دا ټیکوټ چې کوم دی دا زر یخ نه شي. او دویم قدم کې چې دا بیا هم ټیکوټ کېږي، خو د ټولو ټیکوټونو پرسنټیج فرق کوي. په څومره باید وشي هغه ستاسو مکول بیا زه واضح کوم. په ساحه کې عملاً ټسټونه اخلم. بل چې دا دویم لیر یې بیا ټیکوټ ترسره کېږي، بیا ورباندې 12 ملي اچول کېږي. د 12 ملي 100% پاسینګ ده او نور دې ته ګریډیشن کېږي، هغه بیا واضح معلومیږي، ځکه ټول 19 ملي 12.5 ملي نه اچول کېږي. بعضې منفذونه دي چې هغه په 12 ملي نه کېږي، په 9.5 ملي باندې ډکېږي، بعضې په 4.15 ملي باندې منفذونه ډکېږي. نو د دې لپاره موږ ګریډیشن ترسره کوو، فیصدي په سپیک کې معلومه ده. نو خبره دا ده، راځو ډي بي اس ټي باندې. ډي بي اس ټي ساده سړک ده. په بعضې اوقاتو کې په پخوانیو وختونو کې مخکې د اسفالټو نه چې کوم سړکونه جوړ شوي دي او زیات جمپ لري، دا ټول د ډي بي اس ټي سړکونه دي، همدغه طریقه باندې اچول شوي دي. نو په ګرمو ولایتونو کې د افغانستان ښه ریزلټ ورکوي. علت یې دا دی چې هلته واورې نه کېږي او د هوا ټمپریچر هم که په هر حالت کې واچول شي، په ګرمي کې په هر سیزن کې واچول شي کمپکشن صحیح اخلي. خو په یخو ولایتونو کې دا مشکل شته، تر اوسه پورې چې خاص ریزلټ نه ده ورکړی. ریزلټ لري خو چې صادقانه کار وشي. ډي بي اس ټي تاسو ته ما ویلي ډبل بیچومین سرفیس ټریټمنټ ده. فعلا زه په ډي بي اس ټي کې کار کوم. ډي بي اس ټي څه ته وایي تاسو ته مې واضح کړله. په دویم قدم کې اساس د ډي بي اس ټي څه شی ده؟ ګوره څه بیس مواد دي، هغه هم له کوم ساحې نه چې راوړل کېږي د هغه لپاره ګریډیشن ترسره کېږي. څه اسپیکټ کې چې کومه اندازه د هغه ده د سب بیسو موادو لپاره چې کوم یو سیونه ورکول شوي دي، لابراتواري ټسټونه باندې درته عملاً کار کوم، درته ښیم. فعلا کېدای شي تاسو ته په دې پلی لیست کې اف ډي ټي سپری ریټ او د کرش وزن معلومول په ډي بي اس ټي کې دی باندې 3 ټسټونو باندې کار درته وکړم. نور که بیا انشاءالله د سړک پلی لیست و هغه کې بیا ډېرو باندې کار درته کوم، مکمل واضح ور باندې پوهوم. تاسو ته ګوره چې کومه ویډیوګانې تاسو ما مخکې کتلي وي ټول باندې ما داسې اساسي کار کړی ده، غلطي دې مې نه دي کړي. او کوشش کوم دغه ویډیوګان چې ځنډېږي وجه همدغه ده چې زه کوشش کوم تاسو ته داسې موقع کې داسې ښه په راحتۍ سره زه تاسو ته یو شی واضح کړم. دې نه مخکې په سړک پروژو کې ډېرو ځایونو کې ما کار وکړم، دغه پلی لیسټونه چې ځنډېدلي هم دي وجه همدا ده یوټیوب چینل باندې. نو که در سره سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کوئ، که نه سبسکرایب کوئ هم ستاسو خپله خوښه. خو ویډیو کتلو نه وروسته باید چې تاسو یو لایک ورکوئ، که خوښ هم شي، که خوښ هم نه شوی مې لایک کوئ، هېڅ مشکل نشته، ډسلایک کولی هم شئ. نو کمنټ کې پوښتنه هم کولی شئ. انشاءالله په نورو درسونو باندې هم بحث کوو. سبیس موادو نه وروسته سبیس ګوره سپیک معنا یعنې د فواد امین لوري نه یا وزارت فواد امین لوري نه چې کوم یو هغه اساس د هغه موادو لپاره ورکول شوي کوم نورم وي هغه ته خپله سپیک ویل کېږي. کوم سپیسیفیکیشن باندې موږ سبیس مواد واچوو، بیس کورس واچوو. سبیس دي بیس کورس دي. ګورئ په سړک کې سب ګریډ مواد دي اوله طبقه، بیا ورپسې سبیس دي، بیا بیس کورس دي. په سړک باندې زه درته وایم بیا ورباندې ای ټي بي اچول کېږي. او دویم چې ده هغه ته بیا بینډر ویل کېږي، بینډر کورس ای ټي بي کورس ده، بینډر کورس ده. بیا ورپسې ویرینګ ده. ویرینګ د سړک اخري طبقه د پاسنۍ چې کوم د موټرو سره زیات په تماس کې وي
او کوشش دې کېږي چې صفایي د سړک په دغه بیا هغه سره هغه کې راولي برخه کې لیر کې. نو دلته چې موږ اول اساس د ډیبسټي ده په دې کې سبیس مواد دي. پس له سبیس نوم بیس کورس یې ګوري د هر یو لپاره ډیزاین کېږي. یو د سبیس مواد لپاره سپیک سیګونه کتل کېږي چې کوم ښه مواد دي کومې ساحې نه چې مواد راوړل کېږي ښه مواد وي همغه مواد ورته انتخابېږي. مختلفو ځایونو نه مواد راوړل کېږي چې کوم یو له نورو هم سره نږدې وو څه ناڅه یې سمون خوړ څه ناڅه بس یې ډېره فیصدي باندې سمون وخوري نو هغه ورته انتخابېږي بیا راوړل کېږي په ساحه کې اچول کېږي ګریډر باندې اواریږي انشاءالله مشینري باندې زه تاسو ته بیا مکمل بحث وکړم په دې چینل باندې چې په سر کې کوم مشینري استفاده کېږي ولې استفاده کېږي او کار یې څه ده په دې باندې مکمل تاسو ته وضاحت بیا درکړم. او په دویم قدم کې چې بیس کورس مواد تاسو به ممکن کتلی وي چې د سړک د ای ټي بي برخې نه بعض اوقات کې ای ټي بي نه اچول کېږي بینډر او وایرنګ اچول کېږي په ښاري سړکونو کې او پولوي لارو کې بیا ای ټي بي او بینډر او وایرنګ کېږي. د هغې نه لاندې چې کومه خاورینه طبقه وي د هغه ته بیس کورس ویل کېږي. نو د هغې لپاره مشخص ډیزاین ترسره کېږي په هغه نورم باندې یعنې د هغه ټسټونه ګریډیشن ترسره کېږي چې کله لابراتوار ته وړل کېږي کوم یو بیس کورس سمپل ساحې نه اخیستل کېږي لابراتوار ته وړل کېږي چې آیا دا کوم بیس کورس چې په ساحه کې موږ اچوو یا ترې استفاده کوو دا د دې ګریډیشن صحیح ده که نه. ګریډیشن چې ته ویل کېږي په یو ډیزاین کې که دغه د اسفالټ وي که د بیس کورس وي هغه له ساحې نه وړل کېږي. غلبیلونه به مو کتلي وي پوهنتون په دوره کې به تاسو په خاورې مضمون کې لوستي وي سیونه هغه لپاره مختلف په سپي کې چې کوم یو سیونه ورکول شوي وي همغه سیو په اساس باندې بیا هلته سیونه ورته انتخابېږي همدغه مواد ورکې اچول کېږي وینځل کېږي بیس کورس وینځل کېږي. پس له وینځلو نه وروسته هغه وچېږي په اور کې کېښودل کېږي هغه چې کله وچ شي د هغه نه وروسته بیا ګریډیشن ترسره کېږي. ګریډیشن ممکن په 19.5 میلي باندې وي پاسنګ یې وي ریټین یې په 28 باندې وي 28 باندې پس د هغې نه وروسته په 25 سی هم لري بیا 19 ته راځي 12.5 ته راځي له هغې نه 9.5 د 9.5 نه وروسته 4.5 د هغه نه وروسته یعنې دلته بیا نمبر ورته وړي یعنې سایز یې بیخي کمیږي 8 نمبر د 10 نمبر سیونه دي او 50 نمبر سیو د 200 نمبر سیو د دغه سیونه دي په دې باندې بیا کوم یو ګریډیشن چې ده ترسره کېږي. نو بیس کورس هم داسې یو ډیزاین مکس ډیزاین ورته ترسره کېږي چې څومره اندازه هغه کې فیلر اچول کېږي څومره اندازه 19 میلي ده څومره اندازه 9 میلي ده څومره اندازه 25 میلي ده څومره اندازه 10.5 میلي ده یعنې دا ډیزاین ترسره کېږي بعضې د لویو لارو لپاره چې ډېره زیات وسي کېدی شي هغه وي 50 میلي هم په نظر کې ورته ونیول شي. نو دا خبره بس چې بیا مکس ډیزاین کې په نظر کې ونیسو او ګریډیشن ورته ترسره شي. نو د هغې د ګریډیشن ترسره کولو څخه وروسته موږ ته معلومیږي چې مکس ډیزاین په کوم ډول باندې بیا بیس کورس اچول کېږي په ساحه کې په مختلفو تکنیسونو باندې اچول کېږي. نو دا تکنیسونه ممکن 10 سانتي وي 15 سانتي وي خو بیس کورس عموما له 15 سانتیو نه کم نه اچول کېږي. نو تکنیک په اف جي ټي ټیسټ کې معلومیږي بعضې اوقات په لیول ماشین باندې ګوره هغه بعضې اوقات چې نږدې شاټونه خو نشي اخیستل کېدلی 10 مترونو کې 20 مترونو کې 15 مترونو کې دا شاټونه اخیستل کېږي لیول برابرېږي د ګریډر لپاره له هغه نه وروسته د هغه لیول ترسره کړي بعضې ځایونو کې ټیټ او جګ راځي مشکل شته 14 سانتي 15 سانتي 18 سانتي 20 سانتیو ته هم بعضې اوقات کې خبره ځي. نو مقصد چې دی دې باندې تاسو پوه اوسئ. بس د هغې نه وروسته بیا پریم کوډ ترسره کېږي څنګه ترسره کېږي سپرې ماشین باندې ترسره کېږي انشاءالله په بلې ویډیو کې تاسو ته مکمل په ډیټیل سره واضح شي.